د استاد یاسر زوی لخوا د پاکستان پر زخمونو مالګه اچول د هندوانو او پاکستانیانو غبرګونونه. احمد یاسر څنګه د خپل پلار غچ په بل ډول له پاکستانه واخیست؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر افغانستان د پاکستاني پوځ لخوا د برید ګواښ وروسته دفاع وزارت او یو شمېر وطن دوسته طالبانو پاکستان ته سخت ګواښونه وکړل او ان دا چې ویې ویل که پاکستان داسې غلطي وکړي نو دوی به خپل ځانمرګي بریدګر پاکستان ته ولیږي او هلته به له پاکستانه غچ واخلي. د همدې غبرګونونو په لړ کې د استاد یاسر زوی چې پلار یې تر ننه د پاکستان لخوا ورک دی، د مړي او ژوندي معلومات یې نشته، پاکستان ته سخت غوسه دی. احمد یاسر لیکلي د پاکستان داخله وزیر ته علي جنابه افغانستان سوریه او پاکستان ترکیه نه ده چې کردان په سوریه کې په نښه کړي. دا افغانستان دی د مغرورو امپراتوریو هدیره. په موږ د نظامی یرغل سوچ مکړه کنه د هند سره د کړې نظامی معاهدې د شرم تکرار به وي. دا خاوره مالک لري، هغه چې ستا بادار یې په ګونډو کړ. د هغه دا ټویټ د پاکستانیانو او هندیانو بیلابیل غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکو. د وجاهت خان په نوم یو پاکستاني شنونکي لیکلي دوی هماغه د پاکستاني نظامیانو ورونه دي کوم چا سره چې پاکستان 15 کاله مرستې وکړې او ټوله غربي نړۍ یې د دوی د ساتلو له امله له ځان څخه لرې کړه. یو بل پاکستاني بیا لیکلي عمران خانه دا هماغه طالبان دي چې تا ویل د غلامۍ زنځیرونه یې مات کړل. توفیق په نوم پاکستاني لیکلي یو ځل بیا یې وایم چې دوی سره سرحدونه وتړئ، مهاجرین یې له پاکستان څخه وباسئ، هیڅ راز تجارت ورسره مه کوئ او نه هم ورته لاره ورکړئ چې دوی د پاکستان له لارې تجارت وکړي. همدارنګه څنګه چې امریکا ورباندې تیر 20 کاله هوایي بریدونه وکړل همداسې باید پاکستاني پوځ هم وکړي. هندي راګوف لیکلي دا واقعا یو ډیر خوندور طنز ده. دا هماغه پاکستان ده چې ویلي افغانستان مو ستراتیژیک ځای ده، څه یو ټکان ورکوونکې څپېړه. یو شمېر نورو هندیانو هم د هغه د ټویټ په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان دا 40 کاله له افغانانو سره داسې لوبې کړي چې اوس ان طالبان یې هم نه هیروي او څه چې یې د لاسه وشي د پاکستان پر ضد کوي او دا ټویټ یې یوه ښه بیلګه ده. یو شمېر نورو بیا پاکستاني نظامیانو ته د پیغور په ډول لیکلي چې تاسو خو غوښتل د طالبانو په مرسته افغانستان خپله 5مه صوبه کړئ، نو اوس دا دی تاسو سره څه کیږي؟ قدرمنو کتونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.